السلام علیکم دوستانو، زه صبغت الله همدرد تاسو ته په اس ایچ کمپیوټر اکیډمي کې ښه راغلاست وایم. دوستانو، نن راځو پر انسرټ باندې کار کوو، د انسرټ پر ټولز باندې کار کوو. اول چې کوم دی هغه ته وایي کور پیج. کور پیج که تاسو لیدلی وي د کتابو چې کوم کور یې هغه اول چې کوم پیج یې هغه ته ډیزاینینګ ورکول سوی او هغه ښایسته کړي، پر هغه باندې کتاب ټایټل لیکلی دا کتاب د څه لپاره دی. نو په ورډ کې که ته غواړې کتاب ته کور ورکې نو پر کور پیج باندې به کلیک وکې. دلته چې رالی چې هر کور ډیزاین ستا خوښ سو هغه ته ورکولی سې. مثال کے طور پر زه دا ډیزاین ورکوم. اوس په دې کې خالي د کتاب نوم ولیکه. دا کتاب دی د چش لپاره، چش کتاب دې جوړ کړی دی. زه ورته هم دا چې دی انګلیش کتاب دی، دا ځای باندې نوم ورکړه. دا کوم کتاب دی؟ انګلیش کتاب دی فار ایگزامپل. ټیکس انګلیش بوک. لاندې ډاکومنټ سب ټایټل ورته ولیکه. لیکن ګوره دا چې دی د کتاب هغه کور دی. مثال ما دا ډیزاین خوښ کړي، هر ډیزاین چې ستاسو خوښ سو هغه ته یې ورکولی سئ. که نور ډیزاینونه غواړئ مور هغه بیا د انټرنیټ سره اړول کیږي، او چې هر رقم ډیزاین تاسو ورکوئ هغه ورکولی سئ. لیکن دغه چې د کتاب کم کور دی دا اکثره په فوټوشاپ یا په السټریټر کې جوړ کړي بیا دلته ورکوي. لیکن که هم خاص ساده ته کوم یو کور ورکوي یا یو پروفایل دې جوړ کړی دی و هغه ته کور پیج ورکوي، د هغه دپاره پر کور پیج باندې کلیک وکړه، ورله راوایخه. د دې څه وروسته بلینک پیج، دا یو پیج دی، د دې دا را ختم سو. مثال کے طور پر دا ځای باندې زه ولاړ یم، دا پیج اوس ختم سو. زه غواړم بل پیج واخلم، د هغه دپاره راسه پر بلینک پیج باندې کلیک وکړه، دا د بل پیج یې مشترک سن په خلاص. چې هر وخت بل پیج په کار پر بلینک پیج باندې کلیک وکړه بل پیج به درکړي. د هغه څه وروسته زه غواړم د هغه یو پیج پر مابین سره نیمه یې کړم. دا چې کوم پیج دا اول یو خط دی دوه واره په پیج کې راولم او هغه پیج په مابین سره نیمه یې کوم. نو د هغه دپاره راسه پر پیج بریک باندې په دا پیج باندې ودرېږه، بریک پیج یې د هغه یو پیج یې څه په وکړي پر مابین سره نیمه یې کړي. سن په خلاص یو پیج یې پر مابین باندې سره نیمه یې کړي. دا یې لوړه حصه سوه، هغه یې لاندې حصه سوه. بریک پیج دا د بریک پیج کار. د هغه څه وروسته راځو پر ټیبل باندې کار کوو. ټیبل ډېر په روزمره ژوند کې ډېر استعمالیږي. ټیبل څه کار کوي؟ فار ایگزامپل د کمپنۍ دپاره کوم چې پروډکټس دي د هغه دپاره دی تا ته وایي چې ما ته یو ټیبل را جوړ کړه، یا چې کوم ریزلټ کارډونه جوړېږي د هغه دپاره یو غواړي یو ټیبل جوړ کړي، ریزلټ کارډ جوړ کړي فار ایگزامپل. نو د هغه دپاره راسم نمبر آف کالمز چې کوم دی، نمبر آف کالمز دغه جګې چې کومې لیکي دي. مثال کے طور پر د دا سره څومره در خیره دا چې کومې لیکي دې ته وایي کالمز، او دا رقم پرتې چې کومې لیکي دي هغه ته وایي روز. فار ایگزامپل زه اته دانې کالم ورکوم، 20 دانې روز ورکوم، 20 انټرک. ټیک شو؟ زه په لاندې خوا کې د پیج ولاړم، دلته یې راوړم. دا اته دانې کالم شو، 1 2 3 4. مثال دا جګ چې کوم دی دا ته وایي کالم، او دا پرتې چې کومې دي دا چې کومې دي دې ته وایي روز، دا ته وایي کالم. نو زه غواړم په دې ټیبل کې اوس خط ولیکم. د خط لپاره فار ایگزامپل زه اوس یو ریزلټ کارډ جوړوم، ریزلټ جوړوم، نیم ورکړه، نیم سو، اف نیمس ورکړه، اف فادر نیم، کلاس ورکړه، کلاس، اور میت. په میت کې په ریاضي کې څو نمبرې وړي دي، په اسلامیات کې څو نمبرې وړي دي، په اردو کې څو وړي دي، اور په انګلیش کې څو وړي دي، په انګلیش کې څو نمبرې. د هغه څه وروسته ټوټل راوشه. سره په خلاص زه وایم احمد چې کوم دی دا د علي زوی دی فار ایگزامپل، اور په کم کلاس کې دی؟ په 8م کلاس کې دی. ټیک شو؟ په میت کې وړي دي 80 نمبرې، اور په اسلامیات کې 80 نمبرې وړي دي، اور په اردو کې 90 نمبرې وړي دي، په انګلیش کې 100 نمبرې وړي دي. خبره راله ټوټل ته ودرې. زه اوس کمپیوټر ته وایم همدا ته خپله را ټوټل کړه. هر یو خو زه په لاس باندې نسم ټوټلولی. نو د هغه دپاره په ټوټل باندې ودرېږه، راسه لی اوټ ته. په ټیبل کې به ولاړې لی اوټ ته راسه. په
په ټیبل کې نه ولاړ لی اوټ نه راوړي په هغه څه وروسته راسه فارمولا ته فارمولا چې د کلیک وکړي برابر سم لیفت اوکې 320 نمبر دا الک وړي دا هغه څه وروسته چې کم دی جواد الک دی جواد الک چې کم دی هغه دی د نور علي زوی دی ٹھیک سو اور په هغه اتم کلاس کې دی په میت کې وړي دي 90 نمبر اور په اسلامیات کې وړي دي 80 نمبر فار ایگزامپل په اردو کې وړي دي 100 نمبر په انګلیش کې هم 100 نمبر وړي زه غواړم هم د نمبر هم راجمع کړه د هغه د پاره ترانس پر فارمولا باندې کلیک وکړه تیروار دلته لیفت راوړي وسه اباو راوړي هغه دا لیفت کته پر ووایه د دې طرفه چې کوم نمبر دې ټوټل جمع کړي لیکن اباو کجه فروالی دا رقم په کالم کې چې کوم نمبر دې هغه جمع کړي لیکن مشتي خو د لیفت هغه جمع کو د چفه طرفه چې کوم نمبر دې هغه جمع کو نو دا اباو پر ځای به چې شفته ویل کې لیفت ورته ویل کې اباو به میټاو کې او کدي چیرې د په کالم کې نمبر سره جمع کولای بیا اباو ورکه ټیک سو د 370 نمبر وړي بل زه غواړم دغه ټیبل ته ایډیټ وکم او دا ټیبل پر خپل طبیعت باندې ښه ډیزاین ورک دغه لپاره به ټیبل سلیکټ کې راوسي ډیزاین کې دا چې کوم دی دا د کمپیوټر خپل ډیزاینونه دي هر ډیزاین چې تا ورکوي فار ایگزامپل ما دا ډیزاین خوښ دی دا د کمپیوټر خپل ډیزاینونه لیکن زه غواړم دې ته په خپل یو ډیزاین ورکم د خپل طبیعت مطابق یو ډیزاین ورکم ټیبل راس نو د هغه د پر اول دلته راسه سره کوم لیک ورته غواړي چې هر کوم لیک ستا خوښ شوی هغه لیک بورکه زور ته مزما فار ایگزامپل دا لیک خوښ ټیک سو اور رنگ سره کوم رنگ ورکوم دا غلیک ته دې ته رنگ ورکوم شین رنگ ټیک سو اور دا 3 فیټ دی اوس دې ته بارډر کوم بارډر لراسه پر بارډر باندې پر آل بارډر باندې کلیک وکړه د ټوټل بارډر ورک ټیک سو بل بیا زه غواړم دا چې کومه لیکه ده دا دې ته زه دا رقم بارډر نه ورکوم دې ته زه جلا بارډر کوم د هغه دپاره برته دلته راسه لیکه سلیکټه کړم زه هم هغه ته زه دا رقم بارډر کوم دا لیک والا ورکوم نو دا فین دی خپله رااخلي د پین کلر هم ورچینج ور ژیړی راسه پر دا دی کلیک وکړه ټیک سو چینج یې کړي که نه کړي چینج د هغه څه وروسته پر دا ځای کلیک وکړه مثال کې طور پر په خپل لاس ته یو شي ته غواړې ډیزاینینګ ورکړې دا لیک ته زه غواړم په خپله جلا ډیزاینینګ ورکړم یوه کالم ته ورکوم یوه سیل ته ورکوم ټیک سو یا داسې سلیکټ کړه داسې راسه داسې سلیکټ کړه داسې راسه دغه ځای ته مثال ما په خپله خوښه باندې جلا ډیزاینینګ ورکړي د دې معنا ده یو وار د یو ډیزاینینګ ورکړي بیا بل وار د بل رقم ډیزاینینګ هم ورکوی سي هر رقم ډیزاین چې ته غواړې هغه ته ورکولی سي سر په خلاص دا ځای ته ما دا رقم ډیزاین ورکړي دا بیا زما مابینځ کې دا رقم بارډر پکار ټیک سو د هغه دپاره دا ډیزاینینګ شو دا په لاس باندې او په پین باندې چې کوم ډیزاینینګ ورکول کېږي هغه دا رقم ورکول کېږي د دې څه وروسته شیډینګ چې کوم کېږي فار ایگزامپل زه غواړم همدا چې کومه لیکه ده دې ته زه شیډینګ ورکوم دا یو چې کوم ځای دی دې ته فار ایگزامپل اول چې کوم الک دی د دې چې کومه خانه ده دې ته زه جلا شیډینګ ورکوم هغه ته زه فار ایگزامپل ژړ شیډینګ په اگر ټیبل کې معلوم دی د شیډینګ دپاره شاته بیکګراوند ورکوي سر په خلاصو بل د هغه څه وروسته راځو په ټیبل باندې یو څه کار اول چې په لی اوټ کې ودرېدې سلیکټ دی تا ته وایي فار ایگزامپل ټوټل سیل سلیکټ یا یو کالم سلیکټ رو سلیکټ ټوټل ټیبل سلیکټ ضرورت ټوټل ټیبل راته سلیکټ کړه صحیح شو د هغه څه وروسته ډرا ټیبل دی ډرا ټیبل چې کوم دی هغه مثال کې طور پر ته غواړې په خپله یو ټیبل ډرا کړي لکه په مخکې سبقانو کې چې راغلی موږ ته یو ټیبل ډرا کوئ په لاس باندې یو ټیبل ډرا کوي نه دی صحیح شو دا په خپله په لاس باندې یو کوچنی ټیبل ما ډرا کړي د هغه څه وروسته اریزر څه کار کوي زه غواړم دا چې کوم ټیبل ما جوړ کړي دا ډیلیټ کړه اریز یې کړه میټای یې کړه سن په خلاص ورته په ټیبل کې ودرېږه لی اوټ ته راسه
اریز لراست دا چې کومه لیکه ده دا زما نه ده خوښه دا زه میټاوم دا میټاوم ثاني په خلاص کوم شی کوم لیکه چې تا میټاوله هغه ته میټاولی سي ثاني په خلاص د هغه څه وروسته ډیلیټ دی ډیلیټ څنګه کار کوي دا خو اریز په خپل لاس باندې یو شی میټاوه ډیلیټ څه کوم کار کوي د اټومیټیک کار کوي څنګه کار کوي ډیلیټ ټیبل باندې راسه ودرېږه ډیلیټ سیل دی ټوټل سیل ډیلیټوي کومې سلیکټ ټیک اوس یوه لانه د سلیکټه ده کومې سلیکټه شفټ سیل اف زه ورته هم دا رقم نه زه هم ټوټل ټیبل سلیکټ کړه ډیلیټ له راسه پر ډیلیټ سیل باندې کلیک وکړه دی ټوټل چې کومې سیل سلیکټ دی هغه دی ډیلیټوي څنګه په خلاص زه ورته هم یا دا رقم یې نه ډیلیټوم زه هم ماته دا رقم ډیلیټ کړه زه غواړم خالي دغه یو چې کوم کالم دی دا کالم دا چې اوس ما سلیکټ دا ډیلیټوم نو راس پر ډیلیټ کلیک وکړه ډیلیټ کالم باندې کلیک وکړه هغه کالم یې ډیلیټ کړي که نه کړي ډیلیټ دا فادر نیم والا برته راو دا فادر نیم شو د هغه څه وروسته زه غواړم یوه دانه رو میټاو کړم د دا جواد والا چې کومه رو ده زه غواړم دا میټاو کړم دا سلیکټ کړه خالي دا یوه رو راسه پر ډیلیټ باندې کلیک وکړه ډیلیټ رو دا چې کومه رو ټوټل یې ډیلیټ کړه که نه کړه ډیلیټ یې کړه د هغه څه وروسته زه غواړم وم ډیلیټ ټیبل ټوټل ټیبل څه په وکړه راته ډیلیټ کړه د هغه څه وروسته بیا راځو انسرټ ابو انسرټ ابو څه کار کوي انسرټ ابو کار چې دی هغه دا دی اوس زه غواړم د دا نورالې چې کومه خانه ده د دې خانې څه وروسته زه غواړم یوه خانه لوړه ور ایډ کړم څنګه په خلاص یوه نفره رو ور ایډوم د هغه دپاره کلیک وکړه پوره رو ټوټل دلته د واخیسته لیکن زه غواړم در دې لاندې یوه دانه واخلم بیلو یوه دانه واخلم ټوټل رو یې درته سلیکټ کړه د کلمانو سره د هغه څه وروسته پر لیفټ باندې یوه دانه غواړې اوس دا ما ډېرې سلیکټ کړي یوه دانه سلیکټ کړه راسه انسرټ لیفټ پر لیفټ باندې چې درته واخیستی یو دانه کالم یې درته واخیستی اور رایټ یو دانه یې رایټ ته واخیستی د هغه څه وروسته مثال که طور پر ته غواړې یو څو سیل سره مرچ کې په هغې کې غټ خط ولیکې د هغه دپاره راسه د ټوټل سیل څه یو دانه سیل جوړ مرج سیل باندې کلیک وکړه د ټوټل سیل څه یو دانه چا څونه خط ولیکې هغونه کې لیکلی شي ټیک شو د هغه څه وروسته دا سیل یې مرج کړه د هغه څه وروسته زه غواړم دا ټیبل سپلیټ کړم سپلیټ معنا نیمی کړم لکه پیج څنګه نیمی کېدی دا رقم ټیبل هم نیمی کېږي پر دا ځای باندې زه وایم دا ټیبل ماته نیمی کړه سپلیټ ټیبل باندې کلیک وکړه سپلیټ سیلز او دا سیلز سپلیټوي فار اگزامپل زه غواړم دا یوه چې کومه سیل ده دا پر مابین باندې سره نیمه کړه سپلیټ سیل باندې کلیک وکړه اوکې که دی په دې کې کالم ځاخي په دا یوه سیل کې واخیسته دوې دانې سیل جوړ کړې که نه دا یوه دانه یې پر مابین نیمه کړه بل زه دته وایم هم دا ټوټل ټیبل پر مابین سره رانیمه کړه د هغه دپاره پر سپلیټ ټیبل باندې کلیک وکړه ټوټل ټیبل یې در نیمه ټیک شو د هغه څه وروسته مثال کې طور پر د خط چې کومه مسله ده دا چې کوم خط دی په دا یوه سایډ باندې دی زه غواړم دا خط پر سنټر باندې راسي د سنټر دپاره اوس پر یوه سایډ باندې دا علي چې کوم دی زه غواړم پر سنټر یې راولم خط سنټر له رالی که نه رالی د هغه څه وروسته هم د سیل په سنټر کې راولي د سیل سنټر له یې راوست له اول لوړ اوس د سیل سنټر له رالی پر هر طرف چې د خط غوښتي پر هغه طرفو باندې ته ورکولی سي که د ټوټل هغې ورکوې ټوټل ټیبل سلیکټ کړه راسه ټوټل خط پر سنټر باندې راوله اور پر دا سنټر یې راوله د هغه دپاره اور که چیرې خط غټاوي راسه دلته یې غټ کړه هر څومره چې خط غټاوي ټیک شو نو دا وه د ټیبل دپاره هغه مهم ټپس د نورو داسو مهمو سبقانو دپاره زموږ سره پاتې سئ د الله په امان ښه وخت